ګډون وکړي. د دې لپاره چې کومې ستونزې وي د هغه ستونزو نه تاسې خبر شئ او چې موږ کوم فعالیتونه کوو د هغو فعالیتونو تاسې خبر شئ او د تاسې اطمینان حاصل شوی وي چې تاسې ماشومان دلته په اسلامي افغاني روحیه روزل کېږي او دا اطمینان هلته د تاسې حاصلېدلی شي چې تاسې دلته موږ سره په غونډه کې ګډون وکړئ او د موږ سره په غونډه کې اشتراک وکړئ. دغه غونډې چې ښایسته کېږي د تاسې په راتګ سره ښایسته کېږي. تاسې زموږ سره ګډون کوئ تاسې ګډون سره دغه غونډې ښایسته کېږي منورې کېږي. محترمو وزارو زموږ درسي بهیر الحمدلله د سیمې په سطحه نه د افغانستان په سطحه منظم او پیاوړی روان دی. موږ په اداري تشکیل کې تقریبا تر 150 پورې استادان لرو. هر یو استاد نه یو برخه په څو برخو کې رسېدلی ده. هر یو استاد چې ادارې لخوا کومه برخه ورکړل شوې ده کوم ګروپ ورکړل شوی ده په هغه باندې منظم مکمل برلاسي ده. زموږ استادان الحمدلله نه صرف په انګلیش ریاضي هر یو استاد یو نه تر 4 برخو کې رسېدلی ده. سره دې چې د مسلکي استادانو کمښت نه په پوز کې په ټول افغانستان کې ده. خو تاسې باوري اوسېږئ او یقین وکړئ چې تاسې لپاره د تاسې د ګلالو زده کوونکو لپاره موږ ډېر قابل استادان راوستلي دي. انشاءالله الرحمن چې تاسې د ماشومانو روزنه به دغه استادان د دې حق په پوره معنا ادا کوي او دې روزنه به انشاءالله الرحمن په ښه شان سره کوي. محترم وزارو موږ په ښوونځي کې د معرف د نصاب سره څنګ کې ځینې اضافي مضامین راخیستي دي چې په هغو باندې رڼا اچول او د هغو په ګټو باندې غږېږم. لومړی دا موږ سهار سملي کوو. د سملۍ خپلې ګټې ډېرې زیاتې دي خو په دې کې یو لویه برخه چې دا هغه بشپړ لمونځ کتاب ده. بشپړ لمونځ کتاب کې د ګلالۍ زده کوونکو ته مسنون دعاګانې ور زده کېږي 6 کلمې 40 حدیثونه د ژوند اړوند هغه شیان چې دوی ورسره مخامخ کېږي لکه د جنازې لمونځ د اختر لمونځونه او د اړوند ډېر نور زیات مسایل دي کې په سهار اسمبلی ختم نه وروسته زده کوونکو ته د لمونځ کتاب زده کړه ورکول کېږي. دغه کتاب تاسې یقین وکړئ معلومات وکړئ سرچ وکړئ په ټول خوست مکاتبو کې نشته. موږ د ټول خوست د مکاتبو نه هیله ده چې دلته ناست وي چې دغه کتاب انشاءالله الرحمن موثر تمام شوی ده. د دوی نه هم هیله ده چې دا شروع کړي. دویم د موږ په ښوونځي کې تاسې یقین وکړئ د 3 ټولګي نه وروسته به داسې ماشوم پیدا نه کوي چې هغه قرآن شریف په ناظره نه وي زده او د 1 سیم نه وروسته به داسې ماشوم انشاءالله الرحمن پیدا نه کوي چې هغه آخري سپاره یې مکمله یاده نه وي. داسې شاګردان به وي چې مطلب موږ د یو بل مکتب نه راسي 1 سیم کې موږ کېنوو خو د موږ خپل شاګردان مسلسل چې موږ سره تللي دي موږ داسې چوکاټ ورته جوړ کړی ده چې تر 3 سیم پورې به شاګرد خامخا د قرآن شریف ناظره زده کوي او تر 1 سیم پورې به شاګرد خامخا آخري سپاره یادوي. دې لپاره دغه شاګردان چې د ناظره قرآن شریف زده کړي د سیملۍ نه وروسته موږ دې لپاره 15 منټه قرآن شریف ورته وایو چې د سټیج لري قاري صاحب په یو اواز ورته وایو په ټولو صنفو کې استادان منظم په توجه سره ولاړ وي او شاګردان د قاري صاحب سره سم تلاوت کوي. دا سیستم موږ داسې جوړ کړی ده چې په 2 کالو کې به مسلسل د قرآن شریف ختم داسې خامخا کېږي. هغه والدین چې خپل ماشومان ګهیځ تلاوت نه مجبوروي یا جماعتو ته نه لېږي مکتب کې دا رقم سیستم ورته جوړ شوی ده که دی موږ سره تر 12 پورې وو انشاءالله الرحمن په دغه ژوند کې به خامخا 6 وارې د قرآن شریف ختم کېږي او دا ډېره لویه خبره ده. وزارو موږ په ښوونځي کې سیرت او اسلامي ادب په نوم باندې یو نصاب لرو. دغه نصاب په خوست کې په 19 مدارسو کې چلیږي. په ټول خوست خصوصي مکاتبو کې نشته نه په دولتي مکاتبو کې شته. موږ د زده کوونکو لپاره راوړی ده
اسلامي ادب کې زده کوونکي ته ورکول کېږي د ژوند ټولنیز هغه اصول کړنلارې چې دی د اسلام په چوکاټ کې وکړي او په سیرت کې زده کوونکو ته د صحابه او د پیغمبرانو وخت واقعیات ورکول کېږي دغه ګلالي زده کوونکي د اسلام د تاریخ نه خبرېږي چې دا د دې لپاره ډېره لویه خبره ده او دې سره د شاګردان هم د معاصر تاریخ نه او هم د پخوا د پیغمبرانو د وخت د زمانې نه خبرېږي موږ په ښوونځي کې د اکسفورډ نصاب ترڅنګ په سهار اسمبلي وخت کې د ترجمې ټولګي لرو د ترجمې ټولګي تیر کال موږ شروع کړی و چې الحمدلله سږ تقریبا 40 نفره چې آخري سپاره مکمله ترجمې سره زده کړله او هغو زده کوونکي مکمل آخري سپارې ترجمه یاده ده تاسې ټول پوهېږئ چې د ترجمه اکثره په مدارسو کېږي خو الحمدلله موږ د دې ګلالیو زده کوونکو لپاره دلته د ترجمې ټولګي هم برابر کړي دي چې دا سلسله به جاري وي د دې ترتیب دا رقم ده په مکتب کې هغه شاګردان چې ډېر زیات قابل دي هغه موږ راولو هغه شاګردان چې هغوی لمونځ کتاب یاد کړی وي آخري سپاره یاده وي او هغه نه وروسته موږ ترجمې ته راولو چې کله دې ترجمه ختمه کړي هغو لپاره بیا موږ نور کتابونه په نظر کې ونیسو محترم وزارو موږ سحر وختي د زده کوونکو لپاره د ناظري ټولګي لرو د نوراني قاعدې او د قرآن شریف د ناظري زده کړې دغه د هغو زده کوونکو لپاره دي هغه زده کوونکي چې نوي موږ ته راځي او عمرونه یې زیات وي لومړی موږ د ناظري ټولګي ته ور معرفي کوو چې کله هغه نوراني قاعده ختمه کړي دوی بیا موږ د قرآن شریف ناظري لپاره راولو د مونږه د نصاب د معرف نه علاوه دغه اضافي مضامین راخیستي وو چې دغه ټول د زده کوونکو په روزانه باندې او دوی په استعداد باندې مستقیما اثر لري او د دې لپاره موږ دې باندې رڼا واچوله وزارو چې تاسې ډاډ حاصل شوي وي چې تاسې ماشومان دلته په اسلامي روح روزل کېږي حضارو په 1998 کال کې موږ الحمدلله ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې د دې لپاره چې زده کوونکي هم په ملي روحیه روزل شوي وي لومړی داسې موږ د کال په جریان کې ټول نصاب څومره کتابونه چې موږ د زده کوونکو لپاره تدریس کوو ټول د کال تر پایه پورې منظم ختم شوي دي دا خبره باندې ذکر نه واچو چې په اکثره مکاتبو کې کال تر پایه پورې کتابونه نه ختمېږي مونږ کتابونه دومره منظم په پلان سره ختم کړي دي چې زده کوونکو نه هره میاشتني ټسټونه اخیستل شوي دي او د کال تر پایه پورې کال د پای په اخر کې زده کوونکو نه ریویژن د کتاب مکمل تکرار شوی ده او د ټولو زده کوونکو نه سفر کې ټسټونه اخیستل شوي دي دومره منظم شان سره موږ د زده کوونکو کتابونه ختم کړي دي او د زده کوونکو لپاره موږ میاشتنۍ غونډې نیولې دي په میاشتنۍ غونډه کې د زده کوونکو سټیج ته راځي دلته وینا کوي او موږ تاسې ټول باید په دې باندې پوه شو چې کله هم د چا په خپل ځان باندې باور پیدا شي او دا په علمي ماحول کې اصطلاح ده چې هر چا په خپل ځان باندې باور پیدا شي دغه باور پیدا کېدل دا د کامیابۍ لومړی کلي ده دلته زده کوونکي راځي وینا کوي او دا وینا بار سټیج ته راتګ بالاخره دې باعث ګرځي چې دې ګلالي ماشوم په خپل نفس باندې باور پیدا کړي او دا د په استعداد باندې مستقیمه اغیزه کوي نو دې لپاره موږ میاشتنۍ غونډې نیولې دي د میاشتنۍ غونډو په جریان کې هغه زده کوونکي چې میاشتنۍ ټیسټ کې په درجه کې راغلي وي هغو ته انعامات ورکول کېږي همداسې موږ د 1998 کال په جریان کې د خپلې ګرانې ژبې پښتو ورځ نمانځلې ده د دې لپاره چې د موږ دغه ګلالۍ ژبه ډېر د خطرونو سره مخامخ ده او د دې لپاره چې دغه ګلالي ماشومان په راتلونکي کې د خپلې ژبې په اهمیت پوه شوي وي په ویلو په لیکلو باندې پوه شوي وي او دغه خپله ژبه چې کومو خطرونو سره مخامخ شوې ده دغه خطرونه له منځه وړي وي مونږ په 1998 کال په جریان کې په ډېرو ښو شاندارو مراسمو سره د معرف ورځ نمانځلې ده
د شوروي اتحاد د روسانو د ماتې ورځ موږ لمانځلې ده د دې لپاره چې زده کوونکي د موږ افتخارونه خبر سوي وي د موږ د مشرانو د سپېڅلو کارنامو نه خبر سوي وي او موږ د 1998 کال په جریان کې د ازادۍ ورځ لمانځلې ده دا هم د دې لپاره چې موږ دا ګلالي زده کوونکي د تاریخ نه او د موږ د کارنامو د موږ د مشرانو د کارنامو نه خبر سوي وي حضارو د کال په جریان کې موږ دوه وارې قرآن شریف ختم کړی ده او بالاخره د 1998 کال په جریان کې د موږ زده کوونکو په ډېرو ازمایښتي ازموینو کې ګډون کړی ده چې هغې له جملې یو سیرت النبي چې مرکز کې امتحان اخیستل سوی تقریبا 600 نفرو ګډون کړی و په دې امتحان ازموینه کې د مدارسو او د مرکزي د ټول ریسو د زده کوونکو حتی اوناسو ګډون کړی و چې هغې له جملې د عمومي او نمره افتخار د موږ د ښوونځي زده کوونکي محمد عارف راوړ او د دې زده کوونکي د لا تشویق په پار موږ دلته ستاینه غونډه هم نیولې وه او انشاءالله الرحمن همداسې موږ د زده کوونکو لپاره ډېرې زیاتې برنامې برابرې کړي دي داسې د خپلې خبرې راټولې کړمه او تاسو دومره ډاډ درکړمه چې تاسو زده کوونکي لومړی په اسلامي او بیا په افغاني روحیه روزل کېږي حضارو په درې مهمو خبرو تاسو توجه راوړل غواړم اول داسې موږ دلته د زده کوونکو سره سختي کوو دغه سختي په دې معنی نه چې موږ د دې سزا ورکول نه یا د سختي کول نه خوند اخلو موږ د خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کوو اکثره شاګردان موږ چوکاټ ته برابر کړي دي خو د دې کورنۍ تربیه بیا په صفر ده لکه اکثره زده کوونکو ته موبایلونه ورکړل شوي دي چې په کم عمر کې د دنیا په یو هېواد کې نه ورکول کېږي چې ورکول کېږي خپل آیپاډ ورته جوړ شوي دي چې هغه محدود دي په هغه باندې هغه ماشوم خبرې نشي کولی په هغې کې ماشوم انټرنیټ نشي استعمالولی خیر دا که دې ته کوم شی ورکوئ اول دې باندې سوچ وکړئ چې دا د دې لپاره ډېره ګټه لري کمه ګټه لري او په دې باندې باید پوه شئ چې دې ماشوم لپاره دنیا کوم سامان برابر کړي دي کوم لوازم ورته برابر کړي چې هغه موږ په لاس ورکړو نو حضارو دغه زده کوونکي ډېر قابله دي ډېر ښه ذهنونه لري صرف کور لخوا دې باندې بوج نشته تاسې دې باندې بوج واچوئ بوج پې واچوئ هدي عقل که بوج نشي پې اچولی د دې لپاره داسې شیان په لاس مه ورکوئ چې هغه د دې د وخت ضایع ګرځي لکه هغې جملې نه موبایل او د تاسې باید د خپلو ماشومانو ته په څو برخو کې ډېره زیات توجه وکړئ لومړی دا چې زده کوونکي باید غیر حاضري ونه کړي غیر حاضري مستقیما د شاګرد په استعداد باندې ډېره بده اغېزه لري او زده کوونکي صفا سوتره ښوونځي ته راولېږئ حضارو موږ تاسې دومره زیات بې توجه یو خپل اولاد په حق کې موږ دومره بې غوره یو چې امتحان شروع وي امتحان ډېر مهم ده امتحان شروع وي خو ماشوم نه راغلی مکتب ته ولې نه راغلی ختم ده یا واده ده نو حضارو تاسې ډېر توجه غواړو په دې برخه کې چې زده کوونکي منظم ټولګیو ته ښوونځي ته راولېږئ وروستۍ خبره ډېرو محترم حضارو هغه ده چې په اداره کې به خامخا مشکلات راځي محترمو تاسې ماشوم چې کومه خبره تاسې ضروري په هغه باندې قضاوت مه کوئ خامخا راسئ کومه خبره کومه نیمګړتیا چې تاسو بیان کړې وي دلته به اداري مشرتابه هغو سره خبره شریکه کوي او د هغو د خبرې شریکه نه وروسته بیا تاسې قضاوت وکړئ او په آخره کې هغه زده کوونکي چې پوزیشن کې راغلي دي په درجو کې راغلي دي هغو زده کوونکو ته د دې والدینو ته د دې فامیل ته د زړه له کومې مبارکي وایم وما علینا الا البلاغ